په سلامونه مو یو ځل بیا هرکلی کوم. د کرکټ یو نړیوال مبصر د اصغر افغان لرې کېدل یو احمقانه پرېکړه بللې. د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی کپتان او کرکټ لوبې مبصر یعنی کمنټېټر مایکل واګن د اصغر افغان لرې کېدل سخت غندلي او دا یوه ډیره احمقانه پرېکړه بللې. مایکل واګن ټینګار وکړ چې ژر تر ژره باید اصغر افغان بیرته کپتان وټاکل شي. نوموړي وویل چې د افغانستان کرکټ بورډ باید خپله پرېکړه بیرته واخلي، بخښنه هم وغواړي او اصغر افغان بیرته کپتان وټاکي. دا په داسې حال کې دی چې د تېرې جمعې په ورځ د افغانستان کرکټ بورډ د یوې اعلامیې په خپرولو سره اعلان وکړ چې له دې وروسته به ګلبدین نایب د یو ورځنیو، راشد خان د 20 وریځو او رحمت شاه د 15 ورځنیو ټیسټ لوبو لوبډلمشران وي. د اصغر افغان د لرې کېدلو په اړه د کرکټ مخورو لوبغاړو نبي اساخیل او راشد خان هم نیوکې وکړې. اصغر افغان د 2015 کال را په دې خوا د ملي لوبډلې د کپتانۍ چارې پر مخ وړلې.